کتاب یو ښه انتخاب او یو غوره کتاب مو ژوند بدلولی شي. یو کتاب د یو ژوند کیسه. موږ یو کتاب غوره کوو او په اړه یې لنډ معلومات درکوو. درنو اوریدونکو سلام. نن هم پر کتابونو د خبرو په لړۍ کې پر یو بل کتاب در سره خبرې کوم. دا کتاب سینوها دی. سینوها کتاب په نړۍ کې خورا مشهور دی او نن زه هم غواړم پر همدې کتاب ځینې خبرې در سره شریکې کړم. ما وویل چې سینوها خورا مشهور کتاب دی، ښایي ډېری یې له نامه سره اشنا وي، خو ځینې لا هم په اړه پوښتنې لري او ځینې به یې نن دلته ځواب کړو. سینوها په اصل کې د همدې ناول مرکزي کرکټر دی. سینوها ناول د مرکزي کرکټر په نامه نومول شوی دی. کتاب د مصر د لرغونو دودونو، فرهنګ، واکمنانو، فرعونانو او موادونو خبرې کوي. د مصر پر تاریخ، پر کړوړو مصریانو پر عادتونو او حاکم سیاسي مذهب او وضعیت باندې په دې کتاب کې خبرې راغلي دي. دا کتاب د نوموتي فنلنډي لیکوال میکا والټري یا والټاري له لوري لیکل شوی دی. کیسه په اصل کې د زنوها نومي ډاکټر پر خاطراتو راڅرخي. میکا والټري د هغه خاطرات چې په پاپیروس لیکل شوي مطالعه کړي دي او بیا یې دغه ناول ترې جوړ کړی دی. ناول په 1945 میلادي کال کې لیکل شوی دی، خو له هغه وخت تر دې دمه لا هم خلکو ته نوی دی او لا یې لولي. دا کتاب ولې خلکو ته په زړه پورې دی، ولې لوستونکي ډېر دي او ولې په اړه پوښتنې ډېرې دي. سینوها ناول له دې ځایه پیلېږي چې نیل سیند ته څیرمه یو بې اولاده بوډا او بوډۍ د سیند پر سر په ټوکرۍ کې ایښی ماشوم پیدا کوي. ماشوم لویوي، خدای استعداد لري او دغه ماشوم د خپل وخت تکړه ډاکټر شي او د مصر د فرعونانو درملنه کوي. سینوها چې په عمر پوخ شي نو د خپلو خاطراتو لیکل پیلوي. دی په مصر کې تر میلاد نږدې 1300 کاله مخکې ژوند کوي. یعنی دا کتاب تاسو د څه باندې 3000 کاله مخکې مصر ته وړي. تاسو ته د مصریانو د هغه وخت عادتونه درښیي، د دوی تمدن، د دوی کلتور، د فرعونانو واکمني، صنعت، معماري، شعر، طب، ساینس او بالاخره د انساني تمدن د سلګونو کلونو مخکې وضعیت در باندې ویني. سینوها یوازې ناول او کیسه نه ده، دا تاریخ، فلسفه، فرهنګ، دودونه، فولکلور او هر څه رانغاړي. که تاسو د تیرو زمانو کیسو او وضعیت ته لیوالی نو دا سفر سینوها در باندې کولی شي. هغه مو د سلګونه کلونو مخکې انسان کور ته ورولي، د هغه خواړه در باندې څکي، په کور مو یې راګرځوي، له مېرمنې سره یې چلند درته ښیي، د مرګ په اړه یې ذهنیت درته روښانه کوي او بالاخره نه یوازې دا چې پراخ لیدلوری درکوي، په ډېر څه مو پوهوي. سینوها د خپلو خاطراتو په اړه وایي دی د ځان لپاره لیکل نه کوي، وایي دی له چا د انعام تمه نه لري. هغه چې د انعام لپاره لیکل کوي وایي هغه دروغ هم لیکي. سینوها صادق دی. هره تېروتنه چې کوي او هره ګناه چې کوي او له هرې پایلې سره چې مخ کېږي صادقانه یې لوستونکي ته وایي. دی نه غواړي څه پټ کړي. دی ان د فرعونیانو پروا نه ساتي، وایي له دوی نه ډارېږم ځکه راته معلوم دی او د نورو انسانانو په څېر انسانان دي. سینوها په دې باور دی چې انسان نه بدلیږي، یوازې نسلونه دي چې ځي راځي، نور د انسانانو همدا فکر او همدا حال دی. که موږ د سینوها د وخت انسان له اوسني انسان سره پرتله کړو نو وینو چې په ډېرو برخو کې یوازې وسایل بدل شوي دي، ښارونه بدل شوي دي، نور ډېری منفي عادتونه لا هم د زرګونو کلونو مخکې په څېر دي. سینوها خپل کتاب په دې جملو پیلوي. زه یې بېلګه راوړم درته. زه دا کتاب د خدایانو د ستاینې لپاره نه لیکم، د فرعونیانو ستاینې ته یې نه لیکم. زه له فرعونانو هم په تنګ یم. زه دا کتاب یوازې ځان ته لیکم، له چا د بدلې او انعام تمه نه لرم. نه هم دا وایم چې نوم مې په دنیا کې تل پاتې شي. ما په ژوند کې دومره سختۍ لیدلې چې آن د خپل نامه د تل پاتېوالي هم ځورېږم. زه دا کتاب یوازې د دې لپاره لیکم چې ځان خوشحاله کړم. ډېر خلک چې څه لیکي د دې لپاره یې لیکي چې یا انعام واخلي او یا یې نوم تل پاتې شي. په همدې سبب ډېر وخت خپل ایمان هم تر پښو لاندې کوي او ځان د جماعت په رنګ رنګوي. دوی آن هغه بې معنا خبرې او شیان لیکي چې آن په خپله هم ورباندې باور نه لري. خو زه هغه څه لیکم چې په ژوند کې مې لیدلي او ورسره مخ شوی. ما په ژوند کې ډېر څه لرل. ما غوښتل یو بل څه خپل کړم، داسې څه چې د خپلولو لپاره انسان باید ډېر څه بایلي. غوښتل مې حقیقت حاکم وي، ریا، درواغ او د خلکو سترګو ته خاورې شنل ختم شي. خو پوهېږم چې د انسان په ژوند کې د حقیقت حاکمیت ناشونی دی. نو هغه څوک چې رښتیا وایي یا په رښتیا توب کې ژوند کوي باید هر څه وبایلي. نو زه لا نیکمرغه یم چې خپله شتمني مې ساتلې ده.
نو سینوهه ولې مینوال لري؟ ځکه چې همداسې صادقانه لګیا دی. انسان یې تیروتنو ته متوجه کوي او هڅوي چې د نیکونو تیروتنې تکرار نه کړي. د اوسني انسان په ژبه خبرې کوي. داسې تشو ته د لوستونکي پام کیږي چې انسان د زرګونو کلونو په تیریدو لا هم نه دی ډکې کړي. سینوهه ناول میکا والتاری د سینوهه نومي ډاکټر له خاطراتو لیکلی دی، نو ځکه ډیری خبرې د والتاری پکې دي. دا ناول تاریخي ناول ګڼل کیږي، نو ارومرو به کټ مټ هغه څه نه وي چې سلګونه کاله مخکې پیښ شوي دي. ډېر څه به د لیکوال نظریات وي، خو بیا هم دا ناول بې جوړې کتاب دی. د نړۍ په مهمو کتابونو کې راځي. کتاب ډاکټر صاحب عیسی ستانکزي په ډېره خوندوره او روانه ژبه پښتو ته هم ژباړلی دی. لوستل یې مه هېروئ.